السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به دروښیم چې موږ څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې سلو موشن ویډیوګانې جوړې کړو. نو دوستانو تاسو به ډېر ویډیوګانې لیدلې وي، سلو موشن ویډیوګانې د واتساپ د ټیک ټاک ته د فیسبوک ته تاسو به ډېر ویډیوګانې لیدلې. نو تاسو یې کولی شئ چې په خپل موبایل کې ډېرې په اسانۍ سره داسې ویډیوګانې جوړې کړئ. نو دوستانو زه اوس تاسو ته ویډیو پلی کوم چې داسې ویډیوګانې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې جوړې کړئ ډېره په اسانه طریقه سره. زه تاسو ته یوه ویډیو اوس پلی کوم. نو دوستانو دغه ویډیو ده، تاسو څنګه کولی شئ چې دغسې سلو موشن ویډیوګانې په خپل موبایل کې جوړې کړئ. نور ایډیټینګ یې ستاسو کار دی، زه داسې سلو موشن درښیم. تاسو کتلی شئ چې دغسې سلو موشن ویډیوګانې تاسو څنګه جوړولی شئ چې داسې په سلو موشن را روانې. نو دوستانو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. د هغې دپاره به دوستانو تاسو څنګه وکړئ، تاسو به راسئ دغه یو اپلیکیشن به کولاو کړئ، VN په دغه چې تاسو سرچ کړئ په پلی سټور کې، تاسو ډېر په اسانه سره ډاونلوډ کولی هم شئ، خو لینک یې هم د ویډیو په ډسکرپشن کې پروت، دغه ځای هم تاسو ډاونلوډ کولی شئ. ښه دوستانو اوس به دا VN کولاو کړو. اوس به څنګه وکړو، را به شو په دغه جمع نښان یعنې په دغه پلس نښان چې کله کلیک وکړو بیا به راسو دوستانو څنګه به وکړو، په دغه به کلیک وکړو، یعنې په دغه کینچې به کلیک وکړو چې په دې باندې کلیک وکړو. اوس به دلته یوه ویډیو پیدا کړو، کومه ویډیو چې موږ غواړو سلو موشن ته یې واړو. زه ویډیو پیدا کوم. ښه دوستانو زه غواړم چې دغه کې یوه ویډیو دغه ویډیو سلو موشن ته واړوم. ښه دې به کلیک وکړئ، سمپل اسانه طریقه ده. را به شئ په دغه غش نښان باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ اوس انتظار ورته کوم. ښه دوستانو چې کله دغسې ویډیو راغله نو زه اوس په دې کلیک کوم، دا اسټارټ کوم. ښه اوس خو دا ډېره د وینه په خپل موشن کې را روان دي. اوس زه دا څنګه سلو موشن ته واړم، را به شئ په دغه به کلیک وکړو. دوستانو دا وینئ دا ګړۍ چې تاسو ته ښکاري، په دې چې کلیک وکړو اوس تاسو کتلی شئ دوستانو چې دی په سلو موشن را روان دي. دغه تاسو کتلی شئ دوستانو ښکته راکش کړئ، یا سلو موشن یې کې لوړ کش کړئ، بیا تیز موشن. نو دلته راځئ لږ ښه اوس تاسو کتلی شئ چې دی به ډېر په سلو باندې. اوس تاسو ګورئ دوستانو چې دی په سلو موشن را روان دی. او که بیا چې غواړئ چې داسې دې تیز شي، اوس ګورئ دوستانو که غواړئ چې دغسې دې تیز شي، اوس ګورئ نو په دغه رقم تاسو سلو موشن ویډیوګانې جوړولی شئ په VN اپلیکیشن کې. بیا به څنګه وکړئ، بیا به راسئ چې په خپل طبیعت مو برابره کړه، په خپله راسئ په دغه ټیک مار به کلیک وکړئ. ښه مار چې کله کلیک وکړئ ښه نو اوس زموږ سره سلو موشن ویډیو تیاره شوله. اوس زه دا ویډیو پلی کوم. ښه دا رقم سلو موشن تاسو که چیرې تاسو اوس ګینټۍ منټۍ ورسره دروئ، ستاسو د خپلې خوښې نعت ګانا هر شی چې ورسره دروئ بیا به راسئ په دغه به کلیک وکړئ. اوس دلته تاسو هر رقم دغه ورته پیدا کوئ، د ګیلرۍ څخه ورته راخیستلی شئ دلته، او دلته خپلې خبرې هم کولی شئ، دلته هر رقم دغه تاسو کولی شئ. دوستانو بیا زه راځم په دا جمع نښان کلیک کوم، که شاته کړئ بیا به راسئ دوستانو که چیرې نوم یو شی ورسره لیکئ بیا به په دغه ټي باندې کلیک وکړئ. ښه په ټي چې کله کلیک وکړئ بیا به راسئ په دې به کلیک وکړئ، په دې باندې کلیک وکړئ. اوس دوستانو دغه رقم صفحه به تاسو ته راوړئ، تاسو به راسئ دغه به داسې کلیک وکړئ، لږ بیا څنګه کړئ داسې غټ کړئ، په دا ګوتې به داسې راکش کړئ. اوس به راسئ په دا کیبورډ به کلیک وکړئ، په کیبورډ چې کله کلیک وکړئ دوستانو اوس تاسو هر څه لیکئ هغه به لیکل کېږي. نو زه دلته ورته لیکم لیاس خان. ښه دوستانو دلته به راسئ، بیا تاسو په دغه ځای کې رنګ هم ور بدلولی شئ. دلته زه راځم بل رنګ ورته خوښوم. اوس دلته ما ته یې دغه رنګونه هم راکړي، په دې کې زه رنګ ور ولګوم هغه پر لګېږي، او که دلته زه نور رنګونه هم په خپل طبیعت ولګولی شم. اوس زه راځم چې دغه رنګ ورته ولګوم. نو چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دا به رنګ هلته په خپله ور ولګېږي. که چیرې بیا تاسو په دغه کې رنګونه خوښوئ ورلګوی شئ هم بیا به راسئ په دغه ټیک مار به کلیک وکړئ. نو دوستانو دلته تاسو نور ښکلي ښکلي فونټ هم ورته لګولی شئ. دا هغې باندې دلته تاسو کتلی شئ دوستانو چې ډېر ښکلي او په زړه پورې فونټونه هم تاسو لګولی شئ. دلته داسې دا صفحه هم په دغه ځای کې غټوی او کوچنۍ کوی شئ. نو دوستانو دا د ځانه فونټونه دي،
نو تاسو کتلی شئ چې فونټونه پکښې دي چې انګلیش خط یې بیا ښه خوند پکښې کوي. نو دوستانو بیا به راسئ په دا ټیک مارک به کلیک وکړئ. کله چې په ټیک مارک کلیک وکړئ نو دلته تاسو بس بله ویډیو هم راخلاصئ که بیا غواړئ خبرې ورسره وکړئ دلته خبرې هم ورسره کولی شئ. نو دوستانو دغه ویډیو د خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې د سلو موشن طریقه بالکل تاسو په خپل موبایل کې سلو موشن ویډیو جوړولی شئ. نو دوستانو اوس یوه کوچنۍ هیله درنه لرم چې زموږ په چینل کې تر اوسه پورې نه یاست نه مو وي سبسکرایب کړی په سبسکرایب بټن کلیک وکړئ. د ویډیو کښته سبسکرایب بټن په سره خط لیکلی د هغه پر ووهئ بیا د ګنټې نښان پر ووهئ بیا ویډیو ته لایک ورکړئ. که مو کومه پوښتنه وي په کمنټ کې لیکلی شئ. والسلام. ماته اجازت راکړئ در بلې ویډیو